سلامونه د نړۍ ټي وي همیشګي لیدونکو. زه نگین کارګر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن غواړم د ویټامین ډي زموږ د وجود معافیتي سیستم او د ویټامین ډي د ګټو په اړه کړه او د ویټامین ډي رول او د ویټامین ډي اخیستل د لمر د وړانګو نه په دې اړه تاسو سره خبرې وکړم. ویټامین ډي ولې ډیر مهم دی، مخصوصا اوس مهال چې د اوبه وختونه دي. مخکې دې نه چې زه د ویټامین ډي په اړه خبرې وکم، تاسو نه غوښتنه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. کوم معلومات چې تاسو سره شریکوم دا ما د برتانیې د روغتیا د ویب پاڼو نه اخیستي دي او د تغذیې د ژورنال څخه. هیله لرم چې ګټه ترې واخلئ. ویټامین ډي زموږ د معافیتي سیستم لپاره یو ډیر مهم ویټامین دی. که ستاسو د پوستکي رنګ غنم رنګ اوسي، یعنی لکه زه ما غوندې، نو د لمر د وړانګو نه د ویټامین ډي ترکیب زموږ دغه پوستکي رنګ ډیر کم کوي. که څوک سپین رنګ اوسي او هغه لمر وړانګو ته کینی، نو دغه جلد ویټامین ډي د لمر نه زر ترکیبوي. اکثرا په شمالي نیمکره کې ډیر کسان د ویټامین ډي کمبود سره مخامخ دي. شمالي نیمکره هیوادونه لکه شمالي اروپا، شرقي اروپا، مرکزي اروپا، همداسې مدیترانې بعضې ممالک دي چې دغه کې د لمر وړانګې کمې دي او ډیر خلک د ویټامین ډي د کموالي سره مخامخ دي. همدارنګه هغه کسان چې جلد غنم رنګ دی یا تور رنګ دي، هغه ویټامین ډي کم لري. ویټامین ډي په دوه یونټو کې اندازه کیږي، یو آی یو یونټ یا انټرنیشنل یونټ او یا مایکروګرام. آی یو یعنی انټرنیشنل یونټ یا نړیوال یونټ چې کولای شي په مایکروګرام هم بدل شي، چې 1500 یونټه 12.5 مایکروګرام کیږي. دغه اندازه د ویټامین ډي د ګولیو په قطۍ په شا لیکل شوې ده چې کولای شي هر انسان چې د ویټامین ډي کمښت سره مخامخ نه وي دا واخلي. یعنی دا هغه اندازه ده چې د یو نورمال کس ورځنی ضرورت اندازه ده ویټامین ډي لپاره ده. اکثرا په بوتلونو کله لوی مقدار لیکلی چې زری آی یو لیکلی یا زری یونټه، چې دا کېدای شي دا مساوي دي د 25 مایکروګرام ده او کولای شي دا نورمال انسان واخلي د چا چې ویټامین کم نه وي. یعنی دا هغه ورځنی ضرورت اندازه ده. که د چا ویټامین ډي کم وسی، هغه د زنګنو درد، د مفاصلو او عضلاتو درد سره مخامخ کیږي او هغه باید ډاکټر ته لاړ شي. بعد د وینې د معاینې نه د هغې معلومیږي چې د په وجود کې ویټامین ډي څومره کم دي او څومره ته ضرورت لري چې د ویټامین ډي نورمال سطحې ته راشي. کله به تاسو اوریدلی چې د پلانکی سږي اوبه نیولې دي، یعنی اکثرا هغه کسان چې د سږو ناروغي لري هغوی د ویټامین ډي کمبود سره هم مخامخ دي او یا بیا ډاکټران وایي چې سږو یې اوبه نیولې دي. دا ځکه چې په سږو کې التهابي مواد راټولیږي او هغه وخت دا مواد راټولیږي چې د ویټامین ډي کمښت سره مخامخ دي. کله چې زموږ په وجود کې ویټامین ډي کم وسی، د وجود کې 2 نوع پروتین دي چې هغه کمښت سره هم مخامخ کیږي. دغه پروتین د التهابي یا د ویروس د حملې نه زموږ په وجود باندې مخنیوي کوي. وخت چې ویټامین ډي کمی، پروتین کم شي، د وجود معافیتي سیستم راښکته شي. یعنی چې راښکته شي، بیا هغه ویروس په اسانۍ سره کولای شي موږ ته انتقال شي او دغه کرونا ویروس هم دغه د سږو یعنی هغه تارګت ځای سږي دي. نو د ویټامین ډي کمښت سره چې څوک مخامخ وي، دغه پروتین، دغه معافیتي پروتینونه یې وجود کې کمی او دوی کولای شي په اسانۍ سره د ویروس د حملې لاندې راشي. څېړنو دا ثابته کړې ده چې څوک چې ډېر د سږو ناروغۍ لري حتما د ویټامین ډي کمښت سره مخامخ وي. ویټامین ډي ګولۍ په بازار کې پیدا کېږي او دومره ګرانې هم نه دي. کولای شي چې هر څوک 12.5 مایکروګرام د ورځې یو ټابلیټ واخلي. ویټامین ډي 2 رقمه دي، یو D2 دی او بل D3. D2 په ترکاریو، لبنیاتو او سبزیو کې پیدا کیږي او ویټامین D3 د بازار په ټابلیټونو کې پیدا کیږي.
کله چې زموږ د وجود ویټامین ډي کم وسی او موږ د ستومانۍ، عضلاتو درد او د مفاصلو درد سره مخامخ شو، نو حتمی باید ډاکټر ته لاړ شو، ځکه بعد د وینې د معاینې نه معلومیږي چې ویټامین ډي په وجود کې څومره کم دی.